السلام علیکم دوستانو. د کرکټ په اړه د نن دوه تازه مهم خبرونه. د سږکال شپږیزه لیګ شپږ واړه لوبډلې وپلورل سوې او نیټه یې هم په ډاګه سوله. د افغانستان د سترو کورنیو شل اوريزو لوبو شپږیزه کرکټ لیګ ټولې ګډونوالې شپږ واړه لوبډلې د پانګوالو له لورې وپیرل سوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د استرالیا لوبغاړی روزونکی وټاکل سو. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د معلوماتو له مخې د سپینغر لوبډله د سوداګر عصمت سنگین، د میسینک لوبډله په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي محمد میرزا کټوازي، کابل بازانو لوبډله یو ځل بیا د عبداللطیف ایوبي او درې نورې لوبډلې بوست، تامو او بند امیر لوبډلې د نورو پانګوالو له لورې وپیرل سوې. د معلوماتو له مخې د شپږیزې سیالۍ اتم پړاو سیالۍ به د سپټمبر میاشتې د 10 او 15 نیټې تر منځ وسي، خو حالاتو ته په کتو ممکن نیټې تغیر هم سي. که څه هم تر دې مهاله کره معلومات نشته چې لوبډلې په څومره پیسو پلورل کیږي، خو ویل کیږي چې په پروسه کې شفافیت موجود و. بلخوا داسې هم ویل کیږي چې په پروسه نیوکې او یو شمېر بایلونکي پانګوال له یادې پروسې ناخوښه دي. باور دا دی چې په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو د شپږیزو ټولو لوبډلو د مالي ملاتړ پیدا کولو د کرکټ بورډ له لوري یو ستر ګام دی، او دا چاره به د نورو ګټو ترڅنګ له اوږدې مودې راهیسې وزګارو لوبغاړو سره مالي لاسنیوی هم وکړي. د استرالیا پخوانی فاسټ بالر د افغان لوبډلې د بالینګ روزونکی وټاکل سو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د استرالیا ملي لوبډلې پخوانی تیز بالر شان ټایټ د افغان لوبډلې د بالینګ روزونکی ټاکل شوی دی. 38 کلن ټایټ د خپل وخت خورا تیز بالر و چې په درې واړه فارمټونو کې د استرالیا لپاره لوبې کړې دي، خو نوموړی په یو ورځنۍ لوبو کې خورا کامیابه بالر شمیرل کېده. ټایټ د هغه استرالیایي لوبډلې برخوال لوبغاړی هم و چې په 2000 کال کې نړیوال جام وګټي. شان ټایټ له شعیب اختر وروسته لارډز کې د انګلند خلاف د کرکټ په تاریخ کې دویم تر ټولو تیز توپ 1.1 په تیزوالي هم کړی و، چې له همدغه بال وروسته ډیر مشهور سو. ټایټ په ترسره کړې 15 ورځنیو لوبو کې په 14 پاڼیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. همدغه راز یې په 21 شل اوريزو لوبو کې 28 لوبغاړي سوځولي دي. په 3 ټیسټ لوبو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. شان ټایټ په 101 لیسټ لوبو کې 102 وکټې اخیستې دي. په 25 فرست کلاس لوبو کې 198 لوبغاړي سوځولي دي. خو نوموړی که څه هم په بالینګ کې خورا ستر نوم درلود، خو د نړیوالو لوبو په روزنه کې ډیر نوم نه لري. په اصطلاح تازه د ډګر ته راغلی دی، وبکتل سي چې د افغان لوبډلې په روزنه کې څومره مثبت رول لوبولی سي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.